مسلمان دا ته په کم طرف باندې روانې ته د دنیا د کافرانو د حالاتو نه ځان خبر کا غي ستا خلاف څومره سازشونه کوي څومره لوی منسوبي هغه د اسلام خلاف جوړي د مسلمان خلاف هغه څونه کو په مدرسو باندې په جمعاتونو باندې په خانقاهونو باندې په قران مجیدونو باندې په سپارو باندې د حدیثو په کتابونو باندې هغه بمونه وري قران مجید ته تلی ورته کوي مسلمان استا عبادت خانه د هغه نه محفوظ پاتې نشوي او ته اوسم دا غفلت په خوب کیو دی نه د قران مجید زده کړه هغه ته اهمیت ورکې نه د مونږ پابندي کې نه د دوړو جهانو د سردار مبارک سره د خپل رشتې مضبوطولو څه فکر د سره شته کله درود شریف د تاسو کوی نو پاغي کوم د شانتي حال دی مسلمان ځان سره سوچ وکا چې په دې دین اسلام باندې د عمل لپاره خو بل امت ناراضي همدا اخرنه امت ته نو چې اخرنه امت ته او زمونږه ذمہواری ده چې په خپل دین باندې عمل وکړو نبی مونږه غیر مسلمو ته بوایو چې راشي تاسو زمونږ په دین باندې عمل وکړئ په کار خدای چې مونږه په خپل دین باندې ځانم پوي کو عملم پکو او نور ته بیا داغه دعوتم ورکو خلقم دی حق دین طرف ته مونږ راوبلو تاسو یقین وکئ زمونږ په اسلام کې په قرآن مجید کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په تعلیماتو کې دومره زبردست کشش دی چې د دنیا یو ډیر کمزور انساني مسلمان ني خو چې هغه د دې تعلیماتو نه لږ غونتم خبر شي د اسلام لږ غونتم مطالعه وکي د قرآن مجید د آیاتونو نه لږ غونتم خبر شي هغه دې ته تیار شي چې د مسلمان شم خو بیا چې کله زمونږ د مسلمانانو حالت ته وګوري مسلمان ته بیا وګوري نو بیا ویره دغه شانتي مسلمان جوړېدل بس هغه مسلمان دغه د پاره بیا رکاوټ وګرځي اسلام ځان ته راکاږي او مسلمان د اسلام نه لری کوي بیا دا څومره د افسوس مقام دی چې خپل مسلمان د اسلام په لار کې رکاوټ وګرځیدو پکار خدا چې مسلمان یو جیتا جاگتا تصویر وي د اسلامی تعلیماتو او چې مسلمان په کوم طرف باندې روان وي چې خلکو مخې سره اسلام قبولولې چې د دې سړي د اخلاقو نه متاثر شم د عادتونو نه متاثر شم د خبرونو په ما باندې اثر وشو دې په معاملو کې ډېر صفا دي د دین حق دین دې داز قبولوم پکار خدا چې داسې انداز مونږه اختیار کړی وي